تاتا پسدویو تلایقی دسنا ربان غواړو نصرتنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه زمونږ بل اوریدونکي عبدالله ارمانی سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که د یو چا نه د سفر په حالت کې لمونځ قضا شي یا د اقامت په حالت کې ترې لمونځ د یو شرعي عذر له وجې قضا شي، اوس به د همدغه د اقامت د لمانځه قضایي په سفر کې او د سفر د مانځه قضایي په اقامت کې یا په سفر کې په کمې طریقې سره راګرځي. فقها لیکي د سفر د وخت قضا شوي لمنځونه به دغه کس چې د ده نه لمونځ په سفر کې قضا شوی دا به قصر سره راګرځوي، یعنې 2 رکاته به کوي، پوره لمونځ به نه کوي. بیا برابره خبره ده چې دغه راګرځول د سفر په حالت کې وي او که د اقامت په حالت کې. یو ورور نه د ماسپښین لمونځ د سفر په حالت کې قضا شه. اوس که همدغه ورور د سفر په حالت کې د همدغه لمانځه قضایي راوړي نو 2 رکاته قضایي به راوړي، او که همدغه ورور د همدغه لمانځه قضایي د اقامت په حالت کې قضایي راوړي، یعنی په کور کې چې د سفر نه راګرځېدلی بیا به هم 2 رکاته قضایي راوړي. او که د چا نه د اقامت په حالت کې لمونځ قضا شه، په کور کې و د ماسپښین لمونځ ترې قضا شوی و. اوس که د همدغه ماسپښین د لمانځه قضایي په کور کې راوړي نو 4 رکاته به کوي، او که په سفر کې هم راوړي 4 رکاته به کوي. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په لومړني جلد کې باب الصلاة المسافر کې او هندیه په لومړني جلد کې 121 صفحه کې کتاب الصلاة کې بحر رایق په 2م جلد کې 141 صفحه کې باب الصلاة المسافر کې لیکي والقضاء يحكي أن يشابه الأداء سفرا وحضرا لأنه بعدما تقرر لا يتغير. او د دې سفرن او حضرن لاندې لیکي ای فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أضاها. لکه چې په ادا کې 2 رکاته کول، نو اوس چې د ده نه په سفر کې قضا شوي دي بیا به هم 2 رکاته قضایي راوړي، که دا قضایي په سفر کې وي او که دا قضایي په حضر کې وي. نصرتنا هر چاره کلتا ربا تاتا پسجدویو تاتا پسجدویو تلای